دا خو ماډرن زمانہ ده، د ترقۍ زمانہ ده. زمونږ دا پاکستانیان وایي دا ماډرن زمانہ ده، ماډرن زمانہ ده. ماډرن زمانہ که امریکا وایي نو څه جوړ ور سره لري، که روس وایي نو څه جوړ ور سره لري، که چین وایي نو څه جوړ ور سره لري، که برطانیه انګریزان وایي نو څه جوړ ور سره لري چې ماډرن زمانہ ده. ځکه چې هغوی په سیارو کې سپوږمۍ او اسمانونو ته مخاطب کو سډب سپیتی په کومه وجه وی چې دا ماډرن زمانہ ده. بېغیرته تا خو تر اوسه پورې یو مچ نه دی لوزولی، نو ته څنګه وی چې دا ملک چې دی دا ماډرن زمانہ ده؟ ستا په ملک کې هېڅ شي ترقي نه ده کړې سوا د ښځو نه. که داسې نه ده؟ یو نواز شریف هم ښه سړی ګڼلو، د هغه هم ښځې خوښي. شریعت اعلان یې کړی نو چې مخې سره یو چوبره ځان له دغه واغسته ایډوایزره. مونږ وی دا ښه سړی دی، ښځو سره یې مقابلې کړي، ښه چوبره یې واغست. ماډرن زمانه ده. ستا ملک یو ښځې ماډرن دي، یو ښځې هغوی ډېره اوچته ترقي کړې ده. داسې کتابي دلګان مې ولیده، کتابي دلګان چې ښځې ځوانې وي نو په بورقه کې ګرځېدې، او چې زړې شوې اوس لکه د حیا وخت راغی بورقې تې لرې کړې او جوړه کړې سینګار کړې زړه پوسکی چې د هغه بار همداسې بربنډه راوباسي. نو ماډرن صرف ښځې دي. ته سړي څنګه وایې چې دا ماډرن زمانه ده؟ تاسو کړي څه دي؟ تاسو خو په من سپي ټوله ورځ په سړکو ګرځئ، په من سپي ټوله ورځ مردارو پسې ګرځئ، په من سپي ټوله ورځ حرامو پسې ګرځئ. تاسو کې د ماډرن توب څه دي؟ ماډرن ټکی خو دې انګریزان کوي، امریکا دې کوي، روس دې کوي، چین دې کوي چې چا نه امریکا او روس یریږي. ته د ماډرن ټکی کې بېغیرته چې یو د هندو د جواب نه یې. دې ځنه دې 10 لکه فوج خو لېږلی شو سعودي عرب ته د حرمینو حفاظت دپاره، او په کشمیر کې هره ورځ 200 حلالیږي. ستا فوج دغه دی ته ولې نه لېږي؟ ته خو د مچ د جواب نه یې پاتې شوی. ته وایې دا ماډرن زمانه ده. تاسو دا ماډرن ټکی کوئ څنګه؟ ماډرن دغه زمانه ده چې خپل ډمانو باندې تسلي ونه شي نو د بار د ملک ډمان راولي او ځان ته اوس ما ته ټلیفونونه کېږي، جی پلاني ځای کې ټي وي ته ناست ما او ښځې لپټه نه ده په سر کړې، نو ناست ورته ولې د شیطان بچیه، ناست ورته ولې زن طلاقه، ناست مې ورته ګورم او ما ته ټلیفون کوي چې ناستې ما د ښځې لپټه په سر نشته، ستا ښځه به د دې نه زیاته پلشتی. په ما توره کوې. زه د ټولې دنیا ټیکهدار یم او د ټولې دنیا ذمهوار یم. ټلیفون مې وشي جي 75% دوايانې ګرانې شوې. ځئ که نه چا مور له مړونه خوښ کړي دي او وټونه وله ورکړي دي، کورونو ته ورپسې ورشئ او د غلو ګړوبي پې ور واچوئ چې 75% دوایي ولې ګرانه شوه. د یو دوایي قیمت ته 135 روپۍ، پرون د هغې دوایي قیمت شو 210 روپۍ. لازینې ارامیان پکې راشي لیکلي پیسې دي، دا د ملیانو دکان دی، دا ورکوئ یې په څو، دا د ګډې زوی پوه نه. اوس په داسې دوس ملک کې به څه کوې؟ داسې رذیل قوم سره به څه چل کوې؟ چاډو په شود بود نه دي او څه نه خبر نه دي، بلکل پوهېږي نه.
مور مټیزه شي دته ښه پته نه لګي، دنیا ورانه شي دته پته نه لګي، ښځه وتښتي دته پته نه لګي. داسې دله قوم کور دې وران شه، دنیا ورانه شو، ته لیکلي پې چې دي ده، تاسو څه کوئ؟ ملک و بوی اوڑا تا بو خبر نہیں، تا دے قوم دا پاکستان نا دا بادشاہ خزی جوڑی دی، بادشاہ خزی تا خلق رالوے سیب خلق دلوگی مڑشو، ویلا ویل دلوگی مڑشو، ویل دا بازارونو کیو دے منڈیانو کی چی دا اوریگی او غوڑی پراتے دی دا دی خوری کنا، اس دا بادشاہ خزی تا دا پتا نو چی دا پا بایا خرسی گی، ذکر چی آگی پا بایا خو چریشی آغست ہے نو، ول دا وریجی غوړی خوري دي کنه، ولې به مړه کېږي د لوږې؟ نو دا هر سړی د بادشاه ښځه ده، خبر نه دی څه نه چې دنیا سیلاب یوړه، د دنیا بیړه تباه شوه، د ملک بیړي غرقېږي لګیا دی.